دوستانو بیا ښه راغلاست یاله دې وکړي چې روغ جوړې دوستان نن د ویډیو د میشن باره کې میشن څه شي ته وایي دوستانو پوبجي کې تاسو ته میشن دې ته وایي یو پلان نیول لکه پلان تاسو ته پوبجي هر ورځ یا هر ورځ خو هر هفته کې یو پلان درکوي پلان څه شی هغلته تا ته لیکل شوي چې دا شی به دا شی کې مثلا پلان درکوي پلان کې به تاسو څه کوئ پلان په پلان به ځئ مثلا تاسو ته وایي زه اوس تاسو ته ښیم کله چې تاسو راشئ مثلا زه سکرین شاټ شروع دی که نه وشروع شو تاسو دلته آر پی دی سیده په آر پی چې کلیک وکړئ کله دلته تاسو ته آر پی ښیږي مثلا زما 22 آر پی دی دلته چې دا کوم شیزونه خطونه تاویږي دا مثلا آینده کې که د آر پی یانې زه پوره کړم دا ماته کولاوي صحیح ده دې کې راځي مثلا میشن د میشن باندې چې کلیک وکړئ مثلا دلته دا هر ورځ درکوي دا دوه اپشنې میشن چې دی دا تاسو ته هر ورځ درکوي که تاسو یې پوره کړئ هغه ده که پوره نه کوئ دا ختمیږي دې سیټ کې ګورئ یو بکس دی دې بکس سر باندې دا بکس باندې مثلا دا بکس باندې 200 آر پی لیکلی دا 200 آر پی معنا 2 آر پی 100 آر پی وړه آر پی چې ده 2 آر پی کېږي صحیح ده نو دا 2 آر پی تاسو کولی شئ چې دا میشنونه پوره کړئ مثلا دلته لیکلي چې تاسو لس هغه دي لس آر پی باید پوره کړئ لکه هغو کې چې تاسو مونږ درکړي که ډېر پوره کړئ خو امتیاز لري خو لس هغې باید پوره کړئ چې دلته تاسو ته شپږ ورځې وخت درکړی او اتمه هفته دی صحیح دلته شاته وګورئ ما نه ده پوره کړې دا یو زه تاسو ته وښیم کوم یې پوره کړه شپږمه مې نه ده پوره کړې پنځمه مې نه ده پوره کړې ښه څلورمه مې پوره کړې ده درېیمه مې نه ده پوره کړې دومه مې نه ده پوره کړې اوله مې نه ده پوره کړې او دې ټولو کې 200 آر پی ده دې کې لباس هم وي چتر هم درکوي د ګاډي رنګ هم درکوي هر څه درکوي صحیح ده ښه اوس دلته خو دا دی دا ورځ دلته څه شي لیکلي دي ایډ ټو پرنټس مثلا ډېر یو اسانه میګتونو که څه شویره ایډ ټو پرنټس مثلا دوه کسانه ځان سره ایډ کړي دوه کسانه چې ایډ کړه ځان سره څه کېږي تاسو 10 آر پی درکوي زه به تاسو ته طریقه وښیم دا دوه کسانو که ما سر چا ریکویسټ کړی زه به تاسو ته وښیم چې څنګه دغه ده کړی دی که نه کړی دی ګوره ما ته دوه کسانو ایډ ریکویسټ کړی صحیح ده زه دواړه ایډ کوم ځان سره ایکسپټ آل اوس به زما 10 آر پی پوره شي اوس تاسو زه ښیم چې کله څنګه 10 آر پی پوره کېږي ګوره ورته ښه ونیو ګل ته سره علامه پیر علامه یو اختاري علامه ورکوي دا باندې چې کله کلیک وکړئ تاسو صحیح ده دلته به راشئ میشن ته دلته وګوره دا زیړ شو او تاسو ته مثلا دا میشن پوره کړه دا به څنګه کوي کلیک به وکړئ صحیح ده دا میشن باندې هغه راغی اتومات راغی چې دا ختم شو صحیح ده ښه اوس دا بل دوم دی پیک اپ پان ان ټو ماچ ان کلاسیک مودي کلاسیک مودي چې ته وایي تاسو دوه دا کړایانې نه دي کړایانې دوه کړایانې به جګې کوي په کلاسیک مودي میچ کې کلاسیک هغه دې ته وایي ګورئ دا اولنی چې د کلاسیک دی دوم چې د اسید دی دریم چې د آریان دی پلی بال دې کې هر یو کې تاسو ته هغه درکوي او هغه فرق نه کوي چې ازیایي ګروپه هر یو وایي مشکل نه لري ښه زه بیا راځم میشن ته دلته چې کله بیا تاسو راسئ میشن ته بیا دلته ده چیلنج میشن دا مثلا ډیلی میشن هغه دی چیلنج میشن ډیلی میشن هره ورځ چیلنج میشن چې دی تاسو ته چیلنج درکول شوی دا باید تاسو پوره کوئ ګورئ دلته دی 125 آر پي که چېرته تاسو ته هغه پوره کوئ دلته څه لیکلي یوز فیکنیک لیغه دا 28 ټایمز ان کلاسیک مودي ښه 28 وارې پکنیک چې ته وایي دوستانو لاس ښورول مثال هغه کول یا خیلی چاپ دې ته او دویم دی دوستانو لارډ آن روف ان بیټ کمپ لکه 3 پیرې به تاسو بوټ کمپ کې چې کوئ په بام په سر به ځان اچوئ صحیح ده کلاسیک مودي هو صحیح ده بوټ کمپ کې به تاسو 3 پیرې د بام په سر باندې ځان اچوئ نو که دا 3 پیرې تاسو بوټ کمپ باندې ځان د کوم بام په سر ځان واچوئ تاسو آر پی پرې کېږي لکه دا دریم دی تاسو ته 50 آر پی درکوي که چېرته تاسو په شپېتو ثانیو کې شی وکړئ کس ختم کړئ
تاسو ته RP درکول کیږي. صحیح ده. دا بل دی مثلا 3 انیمیز وید M سلیش هغه سلا ده که یو رقم سنایپر دی پیدا کیږي. په هغه باندې که تاسو 3 کیله وکئ په هر نقشه کې چې نو تاسو ته څو درکوي 50 RP درکوي. دا رقم دی. ګوره دوستانو زه تاسو ته ښیم دا اول نظر اعظم. صحیح ده. دا اول دی. صحیح ده. ما اول نه ټول پر کړي دي که نه. اول نه ګوره ما دا څو نه دي پر کړي خو دا نور مې ټول پر کړي. څو پاتې دي 2-3 پاتې دي. صحیح ده. دا ټول تاسو کولی شئ دا وګورئ په دې دا تاسو ته داسې ښیي مثلا که تاسو ګیم ته هر چا سره فرینډ سره ګیم ته ځئ تاسو دلته پته وي مثلا چې په دې سلا باندې ماته میشن راکول شوی ده تاسو هغه سلا استعمالوئ. هغه نه چې دا ښه ده او دا بده ده او دا ښه سلا ده او د هغه استکا په درد نه خوري. تاسو باید هغه شی استعمال کړئ چې دلته تاسو ته میشن کې راغلي دي. میشن کې ګرنیټ باندې وزل دي د لاس باندې کړایي باندې توپانچه باندې په چرایز باندې په هر سلا باندې دي چې تاسو میشن ته باید وګورئ. که نه پې پوهېږئ بیا ډېر مشکله ده بیا تیر شي او که چېرته پوهېږئ په انګلیش یا باندې ملک یا تاسو اوسېږئ دغه په ژبه باندې نو دلته تاسو ته دا کولی شي دا ولولئ په دې میشن باندې لاړ شئ. دا اوس څه فایده لري دوستانو؟ دا یو دا فایده لري چې تاسو RP زیاتېږي. دویمه دا فایده لري چې تاسو لیول به راځي. درېیمه دا فایده لري چې تاسو ته ډېر هغه درکوي مثال کالو رنګ شو سلا رنګ شو سلا شوه مثال مختلف رنګونه درکوي مختلف شیزونه درکوي چې هغه مثلا خلک په پیسو اخلي تا ته مفته درکوي. دا شو. او یو دوست پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو موږ ډېره UC واخلو. ګورئ زه دلته مارکیټ ته راځم. صحیح ده. شاپ ته چې راغلی تاسو دلته به راشئ BF. صحیح ده. BP ته چې راغلی دلته ګورئ لیکلي 200 UC دا هغه UC-یانې دي چې دا نورې لکه د پیسو والا نه. صحیح ده. دې باندې به کلیک وکړئ. دلته دي مثلا څو پورې ته اخیستی شي 200 پورې. دلته به وایي لس نه 25 اخیستی شي هر یوې چې دی په څو دی دا ټول 25 چې دي په 50,000. دا به کلیک وکړئ دا مو واخیسته. دا اوس څه فایده لري؟ دا اوس ګورئ زه لاړ شم بیک ته دلته چې راشئ تاسو ته ګوره کوم ځای کې دی دلته یې راکړئ که نه دلته نه و. خیر دا تر اوسنی ماسک راکړی و دا ماسک به زه بدل کړم. دې ځای ته به راشئ. صحیح ده. دلته کله تاسو راشئ دا به کلیک کړئ سلیکټ آل به ووایي. صحیح شو. بیا دووارې شو. صحیح ده. دا ختم که دا به ووایي نه ښه دوستانو دا تاسو دلته کتای شئ چې دلته دا کله پوره کیږي لکه اوس نشته دی هغه وروسته تاسو ته راځي. په دې باندې تاسو کولی شئ مثال کالي نشیزونه والئ په دې هغه باندې دا زه تاسو ته ښیم شاپ ته چې لاړ شئ دلته دې بیب ته راشئ ته دلته تاسو مثلا چې شی کولی شئ فرض کړئ مثلا زه تاسو ته یو شی واخلم لکه دا شو دا چې شی دا شاته یې په بیګ پورې تړلی یا خوري راخوري زه اوس تاسو ته یو ځل اخلم په څو دی په 14,950 دا وګورئ یو دانه واخیستل شو. صحیح ده. دې لاندې دا ریډیم سي دا بر اثر کې 240 چې دي دا دي. دې باندې تاسو کولی شئ کړایي سلارنګ هر شی واخلئ خو دلته لاندې ورته لیکلی شي زما اوس دي مثلا 240 زه چې شی پې اخیستی 240 باندې به زه چې ولم ښه زه دا خولالم ښه دا وګوره ما ته یې خوله راکړه زه اوس درته ښیم یو مې خوله واخیسته یو مې د بیک دپاره شی واخیسته. صحیح ده. دا خوله شوه. صحیح ده. نه کته به راشو چې د بیک دغه چېرته واچوو هغه ما خیال بیک سره چې خو خیر هغه هم راځي دلته په دې هغه کې کرا نه شي وروسته خامخا راځي.
ښه دوستانو نو تاسو کولی شئ په دې شکل تاسو که غواړئ یو سی واخلئ یو سی معنا مثلا تاسو یو شی اخلئ مثلا زه ځم شاپ ته زه تاسو ته یو شی واخلم مثلا فرض کړه زه دې سالا رنګ اخلم صحیح ده دې پورې ویم کریکټ صحیح ده دا اوس د سالا هغه شو صحیح ده دلته یې لیکلي 540 یو سی صحیح ده زه چې دا ووایم 540 دلته اوکې ووایم بیا زه لیکي اوکې دلته اوس تاسو ته دا آپشن راځي صحیح ده دې آپشن کې هغه 500 وي 540 وي صحیح ده نو که چېرته د 10 روپیو کارت والې 10 روپیو 99 سنټه نو تا ته درکوي 600 یو سی صحیح ده 600 یو سی شاید هم 680 هم داسې ورسره پرې شی درکوي که نه ښه 600 یو سی چې تا ته درکړي مثلا ته یوې سالا رنګ پې اخیستی سي په 10 روپۍ دا 10 روپۍ ګوره ډالر دی صحیح ده 10 روپۍ ډالره تا ته څه درکوي یو د سالا رنګ درکوي نو پیسو ته ضرورت نشي سی والی دغسې خپله یو سی ذبح کول بعضې هکران دي کولی شي که نه یا څوک ډېر تکړه ګیمر یې کولی شي زما که وینئ زما یوه یو سی هم نشته دی صحیح ده که تاسو بیا هم غواړئ شوق یې لرئ یو سی والی پیسې لرئ نو بیا څنګه چل کوئ مثلا دا 80 یو سی ده 300 یو سی ده 600 یو سی ده هغه شي ته ګورئ چې هغه څومره ریټ ده تاسو کولی شئ هغه والی خو زه مثال د 2 روپۍ درته کوم 1 روپۍ 90 سنټه مثال ټرای دپاره تاسو دلته راسئ دلته مثلا زه کولی شم زما ګوګل پلی دی په دې کې زما دي مثال 100 یورو دي زه 1 سنټ لرم دې کې نه لرم بل ګوګل مې دغه کې زه لرم صبر وکړه که هغه راشي ښه دلته تاسو کولی شئ یا کارت انتخاب کوئ یا پیپل کارت انتخاب کوئ یا کوم بل کارت دی پوبجي خپل کارت لرئ هغه هم کولی شئ او یا کولی شئ د موبایل بیلنس پکې یوز کړئ مثلا موبایل کې چې پیسې هغه هم کولی شئ پکې یوز کړئ دلته لیکلي تاسو یې وینئ نو تاسو کولی شئ دام والی دام کوم غټه مشکل نه دی خو زما که منئ هېڅ ضرورت نشته چې په د یو سی باندې پیسې ورکړئ ځکه دا یو د لوبې شی دی مثلا داسې نه ده چې ته پیسې پې ورکړې سلا رنګ واخلې هغه هم تا سره موقت دی بیا هغه بېرته درنه اخلي نو دوستانو الله دې وکړي چې ویډیو خوښه شوې وي لږ اوږده شوه بښنه غواړم او که چېرته م نه یې لایک کړي حتما سره لایک کړئ او که چېرته نوي راغلي یاستئ حتما زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ انشاءالله آینده کې ویډیوګانې درته جوړوو که تاسو کوم سوال پوښتنه لرئ نوی شی درپکې شي باندې نه پوهېږئ نو هیله د لاندې کمنټ کې ولیکئ چې موږ په آینده کې درته په ویډیو جوړه کړو بس دوستانو همدومره الله دې وکړي چې ویډیو م خوښه شوې وي او که چېرته م خوښه شوې وي یو لایک ور وټومئ تر بلې ویډیو م په الله سپارم